په کابل کې 80 میرمنې او نجونې له مسلکي زده کړو فارغې او د کار زمینه ورته برابره شوه. دغه میرمنې چې د شفق په نوم د ټولنیزو خدمتونو د خیریه بنسټ په مالي ملاتړ یې په تیرو 6 میاشتو کې د خیاطۍ په برخه کې مسلکي زده کړې کړې دي او د کار زمینه هم ورته په همدې خیریه بنسټ کې برابره شوې ده. موږ 6 میاشتې د خیاطۍ په برخه کې زده کړې وکړې او دا زموږ لپاره یوه ډیره ګټوره او ښه پروژه وه او په بشپړه توګه موږ له خیاطۍ سره بلد سو. موږ خپله د خیاطۍ په برخه کې زده کړې وکړې، که څه هم په دې مرکز کې په نورو برخو کې هم زده کړې ورکولې، خو زما مینه له خیاطۍ سره وه او په همدې برخه کې مې زده کړې وکړې. که څه هم موږ د امکاناتو په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې، خو له دې ټولو سره له نیکه مرغه موږ په دغه څانګه کې زده کړې وکړې او فارغه سو. د شفق په نوم د ټولنیزو خدمتونو دغه خیریه بنسټ چې د یلدا شفق اعظمي په نوم د یوې میرمنې له لورې جوړ شوی دی، اړمنو نجونو او میرمنو ته د خیاطۍ، ګرافیک اوبدلو، غاړې ګنډلو او ګلدوزۍ په برخو کې زده کړې ورکوي. د دغه مرکز مشره وایي چې له زده کړو او کار څخه بې برخې نجونو ته د مسلکي زده کړو 6 میاشتنی پروګرام جوړ کړی او د 15,000 امریکایي ډالرو په لګښت یې د مسلکي زده کړو اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي. په دغه مرکز کې له موږ سره 280 میرمنې په کار بوختې دي او 80 میرمنو ته مو د شفق موسسې څخه د خیاطۍ په برخه کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل او دوی ته 6 میاشتنۍ زده کړې ورکول سوې. له تیرو 15 ورځو راهیسې موږ 10 نورې میرمنې دغه مرکز ته جذب کړي دي او دا زموږ لپاره ډیر د خوښۍ ځای دی چې دلته میرمنې په ډیر آرام فکر سره راځي او په ګڼو برخو کې زده کړې ترلاسه کوي. دغه میرمن زیاتوي چې تر اوسه یې هیچا هم مالي ملاتړ نه دی کړی او خپل لګښتونه بیرته له همدې ګنډلو جامو له پلورلو څخه ترلاسه کوي. تر اوسه پورې نه هم بهرنیو او نه هم داخلي ادارو زموږ ملاتړ کړی او ټول لګښتونه زما خپل شخصي او د دې میرمنو په لاس له جوړو سوو لاسي صنایعو پوره کوو. د نوموړې په خبره چې زده کوونکي ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي، خو امکانات دومره نه لري چې تر دې زیات شمېر میرمنو ته مسلکي زده کړې ورکړي. دا له حکومت او نورو بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. فعلا از امکانات اوس مهال موږ د امکاناتو له کمښت سره مخ یو او نسو کولی چې یو لوی پروګرام چې 300 او یا هم له دې څخه د زیاتو میرمنو لپاره په یو وار د زده کړو او کار زمینه برابره کړو. خو له هغه ادارو څخه چې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې کار کوي، زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ له مرکز څخه ملاتړ او لاسنیوی وکړي ترڅو د لا ډیرو اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړو. د شفق په نوم د ټولنیزو خدمتونو په خیریه بنسټ کې په زده کړو او کار بوختې میرمنې وایي خوشحاله دي چې دلته د زده کړو او کار زمینه ورته برابره شوې ده. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې میرمنو ته باید دې ته ورته نور پروګرامونه هم تنظیم شي، ځکه ډیری میرمنې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي او له دې لارې په ښه ډول کولی شي خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې د دغسې موسساتو ملاتړ وسي. وړاندې تر دې چې دغه ځای ته نه وم راغلی ډیره ناهیلې وم، ځکه نه پوهنتون و او نه هم ښوونځی. خو کله چې مو دلته کار پیل کړه دا فکر مو پیدا کړ چې که یو څوک وغواړي خپلو هیلو ته ورسیږي او د هغو لپاره هلې ځلې وکړي حتما یې ترلاسه کولی سي. دلته اوس مهال داسې میرمنې دي چې د کورنیو سرپرستي یې په غاړه ده او خاوندان کار نه لري، اوس دلته راځي او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کوي. زموږ له حکومت او نورو اړوندو ادارو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ ملاتړ وکړي او د کار زمینه راته برابره کړي، ځکه پوهنتون او ښوونځي ته نسو تللی او دا د خیاطۍ زده کړه زموږ لپاره ډیره ښه ده او دلته له موږ سره داسې میرمنې او نجونې کار کوي چې د کورنیو سرپرستی کوي، نو د دوی د ستونزو د حل لپاره خیاطي بهترینه دنده ده. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګېد، ډیری ښځو او نجونو د خیاطۍ او لاسي صنایعو زده کړې ته مخه کړې ده. احسان الله کریمي، CMG، کابل.